یو ملګري پوښتنه کړې چې زما پروډکټ لیست شوی دی، پی پی سي کمپین هم کړی دی، خو د پی پی سي کمپین مصارف مې زیات دي. آیا کومه بله لاره شته او که نه؟ د پروډکټ خرڅول دپاره مختلفې لارې دي. یو خو دا چې موږ او تاسې باید لیستینګ هم منظم وي، هغه معیار یې پوره کړی وي کوم چې لازمه ده. دوم، د عکسونو کیفیت مو ښه وي. دریم، قیمت یې هم باید مناسب وي. که د موږ پروډکټ لیستینګ دغه درې واړه ریکوایرمنټس پوره کړي وي او بیا هم سیلز نه راځي، غواړو پرته له پی پی سي کمپین موږ خپل پروډکټ خرڅ کړو، نو بیا هم یو څو لارې نورې هم شته. مثلا موږ کولی شو ډیلی ډیلز او یا هم فرایډې ډیلز، 7 ډے ډیلز، 24 اور ډیلز، په هغې کې خپل پروډکټ اعلان کړو. اول هغه الیجیبیلیټي وګورو چې په شرایطو برابر دی که نه. که نه و برابر، خپل پروډکټ مو په شرایطو برابر کړو. بل کوپانز چې دی هغې څخه هم استفاده کولی شو. دریم، موږ کولی شو پرایم ډسکاونټ کې هم د موږ پروډکټ ډسکاونټ دپاره ورکړو. د پی پی سی نه علاوه دغه پورته درې او یا هم له دې زیات نورې لارې هم شته دي تر څو موږ کولی شو خپل پروډکټ پرته له دې چې موږ پی پی سی اعلاناتو باندې پیسې ورکړو، خپل پروډکټ مو په فروش ورسوو.